قهرمان ټول ولس ته مبارکي واقعیت تاریخي ورځ ده. زنده‌باد افغانستان. زنده‌باد. تقدم آسان. ټولو کامیاب نړیوال جام چې و هغه ده او دې کریډټ زه ټولې لوبډلې ته ورکوم. سلامونه دا سلامونه دی واجب پیغام نشته ورک دی. ټول ولس ته مبارکي واقعیت تاریخي ورځ ده. موږ لپاره چې دلته راغلو دومره وروڼه هېوادوال د ولس نه خاص ګر ولې د خلکو زخمو مالګې دوړوي. پروګرام ته ورګیا. داسې دا لوبه ده. موږ همیشه هم دا کوشش کړې ده چې لوبه په هر چا سره وي باید لوبه ښه وي. هغه هر څوک وي خو بعضې لوبې دا راکمل چې هغه زړه ته لګي. هغه ورڅخه تاسو سره کوم خوښ دی لکه موږ نړیوال کپ راوړی. بیا هم ټول د ولس ته ټول مبارکي وایم او واقعیت دا یو ډېر تاریخي سفر دی. واقعیت دې دا نه هېرېدونکی سفر نه دی یوازې موږ لپاره بلکې ټول ولس لپاره. انشاءالله دا به اوس همداسې ساتو او په مخ به اصرار وکړئ. دا د افغانستان د افتخاراتو لپاره ده. دوی ته باید خوښ شي، دوی ته ښه مفلونه مېلمستیاګانې هم خاص وکړو او د ولسي وزرا نه دوی نه خواهش کوم چې دوی ته په ولس ریاست وزرا کې وغواړي او دوی د ښه شان سره بدرګه کړي. دوی زموږ اتلان دي، زموږ افتخارات دي، موږ په دې ویاړو. خصوصا چې پاکستان ته شرکت سرکار زنده‌باد افغانستان. زنده‌باد تقدم آسان. مرده‌باد پاکستان و دشمنای افغانستان. سلامت شکر. شکر. نعره تکبیر! الله اکبر! نعره تکبیر! الله اکبر! ما څلور میاشتې مخکې مور پاته رسېدلې ده. اوس چې دا مور ما ولیدله، هر افغان مور ته ما او زه ډېر خوشحاله یم چې دغسې میندو ته موږ خوشحالي ورکړو او انشاءالله موږ به نور هم پوره کوشش وکړو تر څو هر افغان دغسې د موږ د بریاو له وجې خوشحاله واوسي. بیا هم ډېره مننه. الله پاک هم کامیابه لره، هر چېرته چې کامیابه
بالکل منګه مخکې هم نړیوال جامونو کې لوبې کړې وې او دا د منګه دریم نړیوال جام مو 500 اوریزه چې منګه پکې برخه اخیستې وه 100 اوریزو کې هم منګه برخه اخیستې وه خو د ما په اند تر ټولو کامیاب نړیوال جام چې و هغه دا و او دې کریډټ زه ټولې لوبډلې ته ورکوم ټول لوبغاړو محنت و خواري وه اتحاد اتفاق و د لوبډلې چې څنګه منګه په یو اتحاد دننه لوبه کوله نو واقعیت چې غټې لاسته راوړنې هم درلودلې په دې نړیوال جام کې او انشاءالله اوس دې نه بعد به هم موږ کوشش کوو چې دې نه نورې ښې لاسته راوړنې او ښې لوبې وکړو. موږ ولیدلی چې تاسو په کومه لوبه کې ډېر زیات احساسات شوي په دې نورو لوبو کې کومه لوبه تاسو لپاره خوندوره او جالبه ده؟ لوبې ټولې خوندورې وې هغه خصوصا کوم چې ګټلې وې خوندورې وې خو ما ته د پاکستان او د انګلند خلاف چې کوم موږ وګټل که نه هغه یو ډېره غټه لاسته راوړنه وه دا ملکونه موږ مخکې نه وو مات کړي هغه بیا په ورلډ کپ کې دومره غټ ایونټ کې نو هغه یو غټه لاسته راوړنه وه موږ لپاره او ما خپله شخصي ډېر خوند ترې واخیست. له تېرو نړیوال جامونو پرتله دا ځل اتفاق یووالی او تاسو ترمنځ ټیم ورک ډېر خوندور و. علت به زه اوس واقعیت ټول لوبغاړو ما مخکې مې یادونه وکړله چې هر لوبغاړي کوشش کوو چې د ټیم په ګټه لوبه وکړي مخکې هم کړې ده خو دې ورلډ کپ کې د مخکې نه نور هم ښه و چې هر بال باندې موږ هلکانو ایفرټ کوو هر لوبغاړي ځان ته سوچ نه کوو خپل پرفارمنس ته سوچ نه کوو د ټیم پرفارمنس ته سوچ کوو نو دا د ډېر علتونه وو چې موږ په اتحاد و اتفاق مطلب ټول لوبغاړو یو بل ته مینه ورکوله یو بل باندې موږ نیوکې نه کولې که چا باندې بده ورځ راتلله هغه موږ سپورټ کوو او که چا باندې ښه ورځ و هغه هم موږ سپورټ کوو نو هغه د ګراوند دننه هم موږ کوشش کوو چې یو بل ته ډاډ ورکو هغه ورکو او د ګراوند نه د باندې دغه نورمال ژوند کې هم موږ سره یو ځای وو او کوشش هم کوو چې یو ځای پاتې سو تر څو مینه او اخلاص نور هم زیات شي. د وروستۍ پوښتنې په توګه په نړیوال جام کې ځوانان پیدا کړل ښه پرفارمنس کوم ځوانان وکړو او کوم ځای کې مثلا عظمت عمرزی سي راوګرځېدل بهترین ځای جوړ کړ دې په باره کې بالکل دا ځوانان خو اوس نړیوال جام کې موږ نه دي پیدا کړي دا نه ورکړ شوی و د عمرزي ته موږ د 2 کلونو مسلسل چانس ورکاو که هغه پرفارمنس کوو که نه کوو موږ لوبوو ځکه موږ هغه باندې اعتماد و جی بالکل جی موږ دغه آلراونډر لوبېده موږ شاته بیټینګ ورکاو خو په دې ورلډ کپ کې موږ په اعتماد وکړو زه ورغلم ورته مې ویلې چې ته په 5 نمبر لوبه کوې او ډاډه لوبه به کوې هېڅ په ځان باندې پریشر وانخلې نو دوم ماته وویلې چې بالکل بېغمه اوسېږه انشاءالله زه درته کولی شم موږ په اعتماد وکړو او دغه لوبډله چې دا صرف موږ ورلډ کپ کې نه ده جوړه کړې دې نه موږ دغه تېر 2 کلونه موږ پې کار کوو لګیا وو پې که داسې وخت هم راغی چې موږ مسلسل میچونه وبایله خو موږ لوبډله بدله نه کړه په دې کې زه کرکټ بورډ ته هم کریډټ ورکوم چې سلیکشن کمیټې ته هم کریډټ ورکوم ځکه موږ پوهېدلو چې دغه لوبغاړو کې استعداد شته که نن موږ میچونه بایلو که موږ بیرته یو ځل کم بیک وکړو بیا په دې لوبډلې کې ډېره وړتیا ده نو موږ په از ا ټیم په د ټولو لوبغاړو باندې اعتماد وکړو هماغه نتیجه وسې اوس ورلډ کپ کې ماشاءالله ځوانان هم ښه پرفارمنس وکړه او سینیرز هم ښه پرفارمنس وکړه